څوک چې د قرآن نه انکار کوي د الله د احکاماتو نه انکار کوي نو د هغې دپاره لومبی سزا دا ذکر کولی شي ان شجرة الزقوم بېشکه چې وي به د دې جهنمیانو دپاره یوه اونه د زقوم او زقوم دا د جهنم یو میوه ده دپاره د چا لکه د جهنمیانو او دا په جهنم کې یو غټه اونه ده لاندې د جهنم د دې کندې نه دا اونه راختې ده بیا په دې جهنم کې دا اونه داسې خوره شوې د غټې غټې څانګې خورې دي او د هغې چې کومې میوې دي نو ګول رنګ کې داسې ګول غوندې دي او ترخې میوې دي داسې ترخې دي چې جهنمیان به څه دي دا به نشي خوړی لیکن فرشتې به څه دی په زور باندې د جهنمیانو ته چې دی دا زقوم دا اونې دا میوې به ورته ورکوي او داسې ترخې به داسې تروشي به چې دی به یې نشي څکلی او نه به یې خوړی شي او د هغې د وجې نه به څه د جهنمیانو ته به څه دی سخت تکلیف وي که تاسو خیال کړي زمونږ په دې پښتو کې یو ټکی دی د عرف کې چې کله یو سړی یو څه شي خوري یا سکي که نه او هغه تروش وي مړه دا خو ویسم زقوم دی زقوم دا ویسم څه دی لکه زقوم دی نو دا زقوم دا د چا دپاره دی دا جهنمیانو دپاره دی دویمه سزا ورله دا ده چې کالمهل یغلی فی البطون دا جهنمیانو دپاره دویمه سزا دا ده چې ویلي شوې تانبه اوسپنه تانبه دا به ویلي شوي وي او دا به د جهنمیانو په دې سر د پاسه څه دی دا به راواچولی شي او دا خېټې به یې پې څه دی سوځي دا ټول بدن به یې څه دی د هغې د لاسه به سوځي خدای دې انته بچو ساتي که غلی الحمیم لکه د یشیدلو اوبو په شانتې لکه د یشیدلو اوبو په شانتې کله چې د جهنمیانو په دې سرونو باندې په دې خېټو باندې سرې دا ویلې شوې تانبه ور واچولی شي دا د جهنم دا اور د جهنم په دې اور باندې چې کومه ګرمه شوې وي نو دا به داسې اواز کوي دا سوځېدلې دا به داسې اواز کوي لکه که تاسو خیال کړي په کور کې چې کله موږ تاسو په کور کې په اوبو د پاسه یو لوښي کي د اوبه پکې واچو هغه اوبه خوټ کېږي داسې خوټار کوي دا قشان به د جهنمیانو دا بدن نه دی دا به دا به خوټ کېږي به او تکلیف کې به وي خذوه څوک وایي یو روایت کې دا راځي چې دا زقوم به په دې جهنمیانو باندې هغه وخت کې خوړلی شي چې کله دا جهنمیان جهنم ته داخلیږي په دې لاره کې به دا زقوم خوري او څوک وایي چې دا ګرمې اوبه هم په دې جهنمیانو باندې هغه ځای کې ورچولی شي که نه چې څنګه د جهنمیانو دپاره فیصله د جهنم وشي نو په دې لاره کې به ګرمې اوبه هم ورچوي ځکه چې بیا ورپسې څه دی حکم دا دی چې خذوه ونیسئ د جهنمیانو لره فاعتلوه الی سواء الجحیم دیکه ورله ورکئ د جهنم ته او بل روایت کې راځي چې نه دا سزاګانې به الي چې کله دی جهنم ته داخل شي د هغې نه پس پسې دا سزاګانې ورته میلاویږي به جهنمیان به داسې مختلفو طریقو سره به د فرشتو نیولي وي څوک به یې داسې نیولي لکه څنګه چې ملزم په دې دنیا کې پولیسو نیولي او داسې روان کړي وي او څوک به یې داسې نیولي که نه چې بالکل دا مخ او سر به سره دا په دې ځمکه راښکلي کېږي او بس لکه څنګه چې سړی یو خزل یو کند ته وغورځوي په بېعزتۍ سره دقه شان دی به سرې دا جهنمیان به سرې دا به ورغورځولي کېږي به ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم څلورم نمبر سزا به دا وي چې کله د جهنمیان دا ورغورځولی شي د جهنم ته د سرونو د پاسه او پسې دی د جهنم هغه یشېدلې او ګرمې اوبه پرې ور واچوي او بیا به ورته دا آواز هم کېږي ذوق اوسکې د ګرمو اوبو لره اوسکې د سزا لره اوسکې انک انت العزیز الکریم چې تاسو د الله احکامات نه منل تاسو د الله نافرمانی کوله اوسکې دا ګرمې اوبه اوسکې د عذابونه اوسکې دا الفاظ چې ورته وایي که نه چې د عذاب اوسکې نو دا د دې لپاره بل عذاب دی دا که تاسو خیال کړي کله چې په دنیا کې چاته څه تکلیف ورسېږي که نه او څه خلک پرې خوشحالېږي که نه یا ورته هغه تکلیف هغه دغه ورته ورکوي نو دا هغه ته هغه د تکلیف هغه زیاتېدل په دې سر نور هم کېږي چاته چې څه تکلیف وي که نه او څوک پرې خوشحالي کوي د هغه په تکلیف باندې د هغه تکلیف څه دی لکه نور هم زیاتېږي جهنمیان به څه دی په تکلیف کې وي فرشتې ورته اوسکې دا عذاب چې تاسو په دنیا کې د الله نافرماني کوله اوسکې اوس دا عذاب
ان هذا ما کنتم به تمترون. ویل دا عذاب چې تاسو درکولی شي کنه نو دا د هغه عملونو په بدله کې درکولی شي چې کم عملونه تاسو په دنیا کې کړي، یا د هغه متعلق درکولی شي چې د کم حق نه تاسو انکار کولو د قرآن نه. ان المتقین فی مقام امین. اوس وره د مؤمنانو ذکر دی. د دې نه مخکې د آیاتونو کې سزا د چا ذکر شوه؟ د کفارو د جهنمیانو. اوس د مؤمنانو متقیانو څه لکه الله تعالی صفت بیانوي. لومبي صفت د متقیانو د پاره، لومبي انعام چې د متقیانو د پاره دی. هلکه اول خو په دې ځان پوهېږو چې دا متقي چاته وایي. متقي هغه ته ویل کېږي چې کم سړی ځان د وړې ګناه نه بچ ساتي او د غټې ګناه نه ځان بچ ساتي. تعریفونه ډېر تفسیرونه کړي، به دا آسان تعریف دی. هغه سړی متقي دی چې کم سړی د وړو ګناهونو نه ځان بچ ساتي او د غټو ګناهونو نه څه دی لکه ځان بچ ساتي. دا سړی څه دی لکه متقي دی. نو لومبي انعام به الله متقي له کوم ورکوي؟ فی مقام امین، په ځای د امن کې وي. په ځای د څه کې وي؟ لکه د امن کې وي. جهنم خو ګورې ځای د امن نه دی، ګورې هغه ځای د څه دی؟ عذاب دی. جنت ځای د امن دی. نو لومبي انعام د الله د طرف نه څه دی؟ لکه د متقیانو دپاره به ځای د څه وي؟ لکه ځای د امن به وي. فی جنات وعیون، په باغونو کې به وي او په چینو کې به وي. باغونو کې به وي او په چینو کې به وي. جنت کې مختلف قسم باغات دي او مختلف قسم چینی دی پکې. د الله په قدرت پکې 4 قسمه چینی پکې څه دی لکه دا به پکې جاری کیږي. یو چینه به پکې څه دی لکه د شراب وي، یو چینه به پکې د پی وي، یو چینه به پکې د شادو وي، یو چینه به پکې څه دی لکه د عام اوبو وي. دا به د الله په قدرت سره په دې جنت کې جاری وي. هلکه اوره درې دا څو شو؟ لکه 1 2 3 3 انعامات شو. 4م نمبر انعام د جنتیانو دپاره څه دی؟ یلبسون من سندس، اچولی بشي د جنتیانو ته هغه جامې چې د نرمو ریخمو نه جوړې وي. ریخم تاسو کې چا لیدلی لکه په دې دنیا کې ریخم کپړی؟ ریخم چې دی په دې دنیا کې د سړو دپاره څه دی؟ حرام دی. حرام ریخم په دې دنیا کې سړو دپاره حرام دی. او په جنت کې به جنتیانو ته څه دی؟ د ریخمو جامې ورکولی شي. په خبره باندې پوه شوې؟ دا د انعام په طور باندې. و استبرق متقابلین، او د غټو ریخمو جامې، د نرو ریخمو، د باریکو ریخمو، و استبرق او د غټو ریخمو، د پیړو ریخمو جامې به هم څه دي؟ د جنتیانو ته ورکولی شي. متقابلین، او جنتیان په جنت کې یو بل ته مخامخ ناست وي. یو بل ته به څه دي؟ مخامخ به ناست وي. واوره لکه کذالک همدارنګې وزوجناهم بحور عین، الله مونږ به دې ته په دې جنت کې په نکاح کړو هغه ښایسته حورې د غټو غټو سترګو والا. هلکه دا غټې سترګې ني، دا ښایست دی. دا څه دی لکه دا ښایست دی. دا د سوځېدلو عاشقانو نه چې تپوس وکړي که نه وي، زه په سترګو مین یم. څه وایي لکه زه په سترګو مین یم. نور هسې غلو ډیپو وي، وایي زه په سترګو مین یم. دا سترګې نه، دا د انسان دپاره ډېر ښکلی نعمت دی ګورې، او دا ډېر ښکلی ښایست دی د انسان دپاره. په خبره پوه شوې لکه ښه سمیات شو خو نه ویم زه، ټول بوډاګان ناست دي، دا چې ځوانان ناست دي نو بیا به ویم. سترګې نه دی لکه حور څه ته ویلې کېږي؟ لکه حور ویلې کېږي، دا د حورا جمع ده. حورا ویلې کېږي دغه ته تکه سپینه، په رنګ کې څه سپینوالی، سم سپینوالی پکې وي، هغې ته حور ویلې کېږي. او عین ویلې کېږي، عینای جمع ده، لکه ښایسته غټو سترګو والا. دا به چا دپاره؟ لکه دا به متقیانو دپاره. دا شیخ صاحب به وایي که نه وي، ما به یو ځای کې ترجمه کوله، نو هغې کې چې به کله جنت صفت راغی نو یو مشر سړی به ناست و، نو هغه به چې کله به د حورو دا صفت راغی که نه، نو بس وي هغه به وایي چې استاد یوهو چې دا به کلی استاد چې دا به کلی ما چې دا ته جنت ته لاړ شې نو بیا به څه دی؟ بیا به دا حورې به ووینې. ښایسته دا الله تعالی صفت بیان کړي، زه ځان نه نیم لګیا. الله وایي بحور عین، الله وایي متقیانو دپاره به څه دی؟ لکه بیبیانې به وي غټو غټو سترګو والا. یدعون فیها بکل فاکهة، او اوره جنت کې به سرې دا سړي به هم ټول ځوانان کېږي، به بوډېګانې به هم څه دی لکه ځوانانې کېږي. به حضور علیه السلام له یو بوډۍ راغلی وي، حضرت زه به جنت ته ځمه. نو حضور علیه السلام ورته بوډېګانې خو جنت ته نه ځي. بوډۍ په ژړا ځان مړ کو. حضور علیه السلام ورته ژاړه ما وي حضرت تا چې راته چې بوډېګانې به جنت ته نه ځي، وي او که نه بوډېګانې به جنت ته نه ځي. هغه نور هم خفه شوه. د دواړو جهانو سردار ورته نه
ته چې کله د قیامت په ورځ ستا دپاره د جنت فیصله وکړي شي ته به د 14 کالو شي ته به څه شي ته به ځوانه شي د سړي عمر به هم څه دی لکه د 26-28 دقه د ځوانۍ عمرونه وي دا بوډاګان سري دا به هم ټول ځوانان کېږي حکمت شاه موره ځوانېږي به ها صحیح ده جنت کې به د هر جنتي دپاره څه دی لکه اویا حورې به وي څنګه لکه اویا حورې به وي او د جنت د دې حورو چې دی که نه دا تکې سپینې او غټو سترګو والا د سترګو دا سپینوالي به هم نه دی دا توروالي به هم ښه ډېري سپینوالي به هم ښه ډېري او ښه نه ډېرې چیتې او نه ډېرې لنډې او نه ډېرې پیټې او نه ډېرې غټې بلکې ښایسته دا قرآن کې ذکر دی دا الله قرآن کې ذکر کړي وکواعب اترابا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا الله جنتیانو دپاره په جنت کې ځوانانې حورې به ځوانانې ښځې به په جنت کې په خبره باندې پیش دا الله قرآن کې ذکر کړي تاسو خو خاندې په ځانو ته پوهېږئ نه زه خدای دې درکړي خدای دې نصیب کړي دا د دنیا دا پوتړې ښځې به سي مړه د جنت پاکې ښځې دي پاکې ښه لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى ابل مې په کالج کې دا شانتي یو آیات کریمه راغی به د جنت د دې حورو صفات مې پکې ذکر کړ بس هغه خو ټوله لکه ناستو ټول داسې مدهوش وو چې زه داسې ووایم ما یو صبر وکړو بچې تاسو ته به دا علم میلاویږي چې تاسو مونځونه کوئ نو بیا مې ته تپوس وکړم مې د ساري مونځ چا کړی دی په 40 کسانو کې 3 کسانو مونځ کړو ښه 3 کسانو مې تاسو هسې د جنت د حورو صفتونو ته ځان هم بېهوشه کړو ما الله څه په اسانه میلاویږي څه نه دا خو برونه دلته په دنیا کې ځان ستړی کې په 40 کسانو کې 3 کسانو مونځ کړو او هغه 3 کسانو کومو کسانو مونځ کړو چې هغې سره د جومات کې پاتې کېږي یا مدرسه کې سبق وي هغه 3 کسانو نورو نو کړی یو هلک ته مې تا ولې مونځ نه دی کړی ویل مې رښتیا به راته وې مې الله حاضر ناظر دی بېګا ناوخته وده شوې مې څه ټیم وده شوې وي 1:30 بجې وده شوې ما مې 1:30 بجې پورې دې څه کول وي فلم مې کتو په موبایل وایه استغفر الله 1:30 بجې پورې ښه د شپې ویښې وایي خاورې به ته ساري مونځ کې خاورې به تا د جنت حورې میلو شي د جنت حورې خو بس دلته به ځان ستړی کې دلته به د الله عبادت کې دلته به الله راضي کې نو هله به میلاویږي خو زه خدای دې ماسې بېڅه نصیب کړي نو ګورې جي سبق ته ان شجرة الزقوم بېشکه چې بوټې د زقوم طعام الاثیم خوراک دی د ګناهګار کالمهل یغلی فی البطون لکه ویلی شوي تانبه جوش به وهي په خېټو د دې جهنمیانو کې کغلی الحمیم لکه د یشېدلو اوبو په شان خذوه او به آواز به وکړي شي چې ونیسئ د جهنمیانو لره فاعتلوه او دیکه ورکړئ دی لره الی سواء الجحیم مینځ د دوزخ ته ثم صبو بیا واړوئ د دې د سر د پاسه فوق راسي د سر د پاسه من عذاب الحمیم عذاب د یشېدلو اوبو ذق وڅکه انک انت العزیز الکریم بېشکه چې ته وې زبردست عزتمن ان هذا ما کنتم به تمترون دا هم ها عذاب دی چې تاسو په دې کې شک کولو ان المتقین فی مقام امین بېشکه پرهیزګاران به وي په ځای د امن کې فی جنات وعیون په باغونو کې به وي او په چینو کې به وي یلبسون من سندس اغوندې به دوی جامې د نرو ریخمو و استبرق او د غټو ریخمو متقابلین یو بل ته به مخامخ ناست وي دا جنتیان په دې جنت کې کذالک همدارنګې خبره دا ده وزوجناهم بحور عین او موږ په نکاح ورکړو دي تا ښایسته ښایسته ښکلې هغه حورې هغه غټو سترګو والا یدعون فیها بکل فاکهة چې دوی به راغواړي په دې کې هر قسمه میوې آمنین په اطمینان سره لا یذوقون فیها الموت نبسکی دوی په دې کې مرګ الا الموتة الاولى مگر هغه مرګ چې مخکې وو ووقاهم عذاب الجحیم او بچ کړل دوی لره الله د عذاب د دوزخ نه فضلا من ربک دا فضل ستا د رب د طرف نه ذلک هو الفوز العظیم او دا هم د لویه کامیابی فانما یسرناه بلسانک نو دا قرآن مجید من آسان کړی دی ستا په ژبه باندې لعلهم دې دپاره یتذکرون چې یادې ولري دوی دې لره د قرآن لره فارتقب نو اوس ته انتظار کوه انهم مرتقبون
دی به هم انتظار کوي. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله مونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. خالق العزله د جنت ذکر وشو، د جنت د نعمتونو ذکر وشو، خدای ته په خپل فضل سره مونږ ته جنت نصیب کړي. یا الله په عمل ډیره ګرانه د عمل هم کمزور دي، خو خدای ستا د فضل امیدوار یو، ستا د رحمت امیدوار یو، ستا بندګانو ته مو رب تا پیدا کړي خدایا دا جنت هم هسې به نصیب کړي. خالق العزله مونږ ټولو نه راضي شي، زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. حاضرین چې دا کم ملګري مشران کشران ناست دي، خدای د قرآن د خاطره چې د چا څه مشکلات ختم کړي. یا الله د چا چې کم شرعي حاجتونه دي، د چا چې کم د زړه ارمانونه دي، خدایا د قرآن د خاطره برابر کړي. د چا کورونه کې که بیماری دي بیماری ختم کړي، چا نور څه پریشانۍ ختم کړي. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى